بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د یوټیوب چینل د قصبو بابا نه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم او نن مې ستاسو د خوښو د ډېرو ملګرو په درخواست باندې یو ډېره ښایسته قصه راوړې ده. ښایسته قصه د داسې شخصیت ته چې د هغه د هوښیارتوب نه او د دانایي نه او د هغه د مذاق نه مخکې هم خلک محظوظ شوي وو، د هغه دانایي مخکې هم خلکو منلې وه او د هغه قصې اوس هم مشهور دي، اوس هم په دنیا کې چې کوم دی نو چلیږي. د هغه قصې خلک یې د مثال په طور ورکوي او ډېر مشهور نوم دی، تاسو کیدای شي پیژندلی، حضرت بهلول دانا. نو ډېر مشهور شخصیت دی او زه چې اکثر د هغه په باره کې څه ګورم، څه مخې ته راځي او د هغه هغه واقعات او د هغه هغه عجیبه عجیبه قصې زه اورم نو خندا هم راشي. په هغې کې هغه کوم چې پټ حکمت دی پکې، هغه پوهه ده پکې، هغه چې وګورم نو حیران هم شي سړی. نو ډېر یو عجیبه شخصیت تېر شوی دی د خلیفه هارون رشید په زمانه کې. نو د هغه یو څو واقعات نن مې نور راجمع کړي دي قصې په شکل کې، انشاءالله تاسو ته به پیش کوم چې په هغې کې مذاق هم دی او ډېر حکمت او پوهه پکې هم ده. نو انشاءالله امید دی چې ستاسو به خوښ شي. قصې له به راځو، خو د هغې نه مخکې ملګري دي د هغو نومونه په یو څه اخلم. ښایسته باچا دی، صادق خان د مردان نه، عبید خان اپردین نه، سمیع الدین او اسامه د لاچي کوهاټ نه، امیر خان د محمد ایجنسۍ نه، اصغر خان بالاج اګره سوات د کینیډا نه، محمد د کراچۍ نه، مشتاق خان د سعودي نه، عمران پیدا د سعودي عرب نه، سید خان د تخبې نه، باسط غفران، عبدالعزیز کابل نه او ادریس اپریدي. نو دغه اوس ملګري چې د هغو نومونه اخیستل ضروري وو، که د چا نومونه پاتې شوي بښنه غواړم. قصې له به راځو، د بهلول دانا قصې له. دانا اصل کې هوښیار ته وایي. تاسو ته د دې چې کوم د بهلول دانا تېره قصې او قسط و که چا هغه نه کتلی، هغه مو ګورولي چې په هغه کې ما د بهلول دانا څه واقعیات تاسو ته ویلي د قصې په شکل کې. نو دا د هغې دویمه حصه د دویم پارټ دی. نو بهلول دانا چې اصل کې دی، دانا په اردو ژبه کې یا په پارسي، خو دانا زما په خیال دانا په اصل کې هوښیار ته وایي چې کوم پوهه یې ډېر هوښیار. نو د ده سر دا دانه د دې دپاره ولګولی شي چې دا به داسې د حکمت او داسې جوړې جوړې خبرې به ده په مذاق کې کولې، داسې سیریس نه، په مذاق کې به ده داسې جوړې او داسې د حکمت خبرې وکړي چې خلک به حیران کړل. نو خلکو ته د هغه د حکمت پته ولګېده، د هغه د هوښیارتیا، د هغه د پوهې پته ورته ولګېده. نو د هغې د وجې د هغه خلکو ده له دانا لقب ورکړو. نو د ده د نوم سره د بهلول سره به بیا دانا ویلی کېده. او په اصل کې د ده خپل نوم چې و وهب بن عمرو یا عمرو، دا د ده خپل نوم و. نو ویلی کېږي چې یو ځلې بهلول چېرته روان و، د ماشومانو سره یې غویمې کولې، منډې ترړې وهلې. د ده سره وایي یو لښته وه، نو هغه لښته به ده داسې د خپو په دې منځ کې ورکړه او له پاسه پرې لکه د اس په شانتې به پرې له پاسه واوښته، داسې به یې د سر نه نیولې وه، ډینجق ډینجق به یې کوم، منډې به یې والې وه، وړو ته به یې وایي چې دا زه په اس باندې ناست یم. دا واړه به پسې ورپسې وو، ماشومان به پسې ورپسې وو، د خندا نه به شنه پراته وو چې هله بهلول ته وګوره، بهلول خو لیونی دی او لښتې ته سور شوی دی یا چوکې ته سور شوی دی، کوم ډنډه چې ورسره ده، او دی وایي چې دا زما سره اوس دا زما اس دی. نو په هغې به یې منډې وهلې، نو بیا به چېرته لاړ، یو خوشی کندر و، په خوشي کندر کې به دی ناست و، شپه ورځ به د ده هلته تېرېده او بس دغه شان د خدای په اسره ځان یې خدای ته حواله کړی و. ډېر یو عجیبه شخصیت و او یو خړ شانتې څادر، یو زوړ شانتې او زاړه پیزار او داسې بس پیوندونه میوندونه د ده په کپړو کې لګېدلي ولې چې د دنیا شوقي و نه چې د کپړو کنې د هارون رشید په خپلوانو کې دی راته او باقاعده به یې هغه تپوس کو، هغه به ورته غوسه کېده په دې خبره چې یاره ته داسې بد حال مه ګرځه، موږ د باندې یادېږو، موږ د باندې بد ښکارو، بلکې خپله کوړمه چې کوم هغه به ده ډېره خفه کېده او بیا به پسې راتله چې یاره ته زموږ سره لاړ شي چې موږ ستا علاج وکړو، ته زموږ سره لاړ شي چې موږ تاله کپړې، ته زموږ سره لاړ شي چې تاله خوراک څښاک. دوی وایي چې څه پېښې زما چې د ضرورت نشته. دی به په دغه په خپل حال به ګرځه، ځان له د خدای یو دیوانه او یو ملنګ و ځان له. نو دا د خدای دا دیوانه چې کوم دی نو دا یوه ورځ د ماشومانو سره دغسې غویمې کولې، بازار کې روانه وه. نو څه ګوري چې یو ځای بازار دی او ډېره ګڼه پکې راجمع شوې ده. دی هم داسې حیران شي چې یار دا خلک څه کوي داسې راټول شوي دي.
راغه د خلکو په دې منځ کې ننوته را ننوته څه یو طرف ته کول څه بل طرف ته کول څنګه چې دې منځ ته ننوته نو څه ګوري چې د دغې ښار داروغه ناست دی داروغه ناسته او دا په کرسۍ باندې ناسته او دا لته یې په یو په بل اړولې او دا په شان کې لګیا ده وایي چې یاره زما په شانې پوه کس خو د سره شتی نه په دې ښار کې او ما خو د سره څوک نشي دوکه کولی او زه د هر سړي په چالاکۍ او په دوکې او په دغه رسېږم ما څوک نشي دوکه کولی او غیر چاپېره چې کوم دا خلق دی نو دا ورته هم لاس په نامه ولاړ دی دغه شخصیت نه متاثر دی ولې چې د ښار داروغه دی سیټ دی مثال په طور مالداره سړی دی نو څوک خو داسې سړي له څوک هسې جواب نه ورکوي بل هغه لګیا را دوړې ولي نو هغه نور خلک یې بس په خپل دغه کې راټینګ کړی په الفاظو کې نو هغه مو چې هو بالکل داروغه صاحب وښایي چې ستا ډېر عجیبه شخصیت دی او ډېر ستا په ژبه کې کمال دی ته ډېر هوښیار دا خبرې روانې دي هغه دوړې ولي او دا خلک یې صفت کوي چې دا بالول څنګه ننوته دا خبره واوره ده ورته وایي داروغه صاحب ګستاخي دې معافې هو ستا دا هوښیارتوب او ستا دا چې کوم دی دا زه په یو کړس کې چې کوم دی نو دا زه ختمولی شم په لږ ساعت کې دې دوکه کوم خلکو چې دا ولیدې چې یاره بالون لیونی راغلی یو خلکو د خندا نه شنه شو چې مړه لیوني ته وګوره داسې روغ سړي ته هوښیار سړي دی به اوس هغه دوکه کوي خلکو وخندل نو دې داروغه وایي چې هلکه بالوله ته به ما څنګه دوکه کوې مړه ته خو لیونی یو لیونو ته ګوره کار ته ګوره خو دې ده ورته وایي ستا څه کار خو زه به تا دوکه کوم او زه دې دوکه کولی شم او که شرط دې منظور کړي دوکه دی په لږ ساعت کې دې دوکه کوم چې هغه ورته وایي چې هلکه بالوله دونه خبره دې کړله اوس زما د عزت سوال دی شا به اوس خبره کوه چې ته به ما په کومه خبره کې دوکه دغه داروغه چې د بالول چیلنج ته تن کېښو نو بالول وایي چې بس ټیک ده زه تا دوکه کوم خو زما یو ډېر ضروري کار راپېښ شوی دی ډېر انتهایي ضروري کار مې دی او زه په منډه ځم دغه کار کوم او بیا راځم که دا ضروري کار مې نه وي نو په دې ساعت مې ته دوکه کولی داسې خبره مې درته کولی چې ته به اوس ما په دې ساعت دوکه کړی خو ډېر انتهایي ضروري کار مې راپېښ شوی دی او بس زه په منډه ورځم او بیا راځم ته به هېڅ چېرته هم نه ځې ته به ما ته دلته کښېنې داروغه له هم اوس خبره زد شوې وه نو هغه وایي چې هلکه بالوله چې ستا چې هر څومره ضروري کار ته چې څه نمونه کار دی هغه ته او د دې ځای نه زه اوس قدم نه اخلم زه په دې ځای ناست یم چې تر څو نه یې راغلی اوس دا خبره ماله زد ده ته به راځې او ما ته به داسې خبره کوې یا داسې کار به کوې چې ته ما دوکه کړې بس بالول ورته وایي چې ټیک ده بس ته په دې ځای کې نه د دې ځای نه به خوځې نه او زه بس ضروري کار مې دی زه ما ضروري کار کوم او بیا راځم بس هغه کېناستو بالول قلارې د مزې خپله ډنډه واغسته او ډنډې ته سور شو منډې او دا د اس په شان نارې والې بس ماشومان پسې بیا ورپسې شو د خندا نه شنه و لاړ په یو کوڅه پناه شو یاره اوس داروغه صاحب چې کوم دی نو داروغه صاحب پته مانه چې بالول به راځي داروغه صاحب ناسته 10 منټه وشو نیمه ګنټه وشو ګنټه وشو ګنټې نه سیوا وشو 2 ګنټې وشو داروغه په انتظار کې دی چې لږ ښه پوره وخت وشو نیمه ورځ واوښته نو داروغه په ټینشن کې پرېوت تر هغې پورې خو دی لګیا و خپلې دوړې ویشتې و هغه شان خلکو د هغه په صفت لګیا و خو چې د دې نیمې ورځې نه سیوا ووته که نه نو دا خلک لږ پوه شو او داروغه چې کوم دی نو دی په ټینشن کې شو یاره چې سړی رانغی چې لږ ښه داسې مازدیګر ته دا خبره ورسېده ټول خلک ستړي شو په انتظار راوم دا خیال و چې یاره د بالولو به رښتیا راځي او دته به څه خبره کوي یا څه قصه به کوي او دی به دوکه کوي او خلک هم په خبره ورسېدي چې یاره زموږ داروغه صاحب چې کوم دی نه خو په بله طریقه دوکه کوو چې کله ورځ واوښته نو داروغه په ځان پوه شو نو وبرلی دی چې ښه په ژوند کې په اول ځل زه چا دوکه کړم هغه هم زه یو لیوني دوکه کړم یو دیوانه دوکه کړم یعنې دوکه یې څنګه کړ چې ده ته یې وي چې ته دلته کښېنه زه په دې ساعت راځم هغه خو د خدای دیوانه و تلی او چېرته ګرځېده به په کوڅو لارو کوڅو د ماشومانو سره به یا غویمې کړی یا به چېرته تللی په خپل کنډر کې به پروت و ده به یا به چېرته به بل ځای په شګو په خاورو کې به ځان له لګیا او دلته یې دی پته مه کړه چې ته به ما ته ناست د مازدیګره پورې پرې ورځ دغسې واړوله نو بالول داروغه په دغه طریقه دوکه کړو نو دا کوم چې هلته خلک ولاړو په هغه د هغه سره ګیر چاپېره کم دغه نو هغه د خندا نه شنه پراته وو چې یاره دا بالول کومه توره وکړه کومه کارنامه یې وکړه بل یو ورځ یو په دغې بازار کې یو هوټل دی په هوټل کې قیمتي خوراکونه پاخه شوي دي ډېر لذیذ او ډېر خواږه ډېر مزېدار
قسمه قسم دي پلاونه دي او چرګان او غوښې مخې د هغه وخت چې ښه ښه خوراکونه او دغه غټ هوټلو په دغه کې پاخه شوي او د هغې نه دا ښایسته خوږې خوشبویانې دي چې کوم دی نو ګیر چاپېره روانې وي. او تاسو که خیال کړی د خوراک د خوشبو که ډېره خوږه شي او ډېر قیمتي خوراک شي خو که یو سړی موړي که نه نو په هغه باندې نه دا خوشبو لګي او نه پې ښه لګي او نه پې بده لګي او د سره پې لګي. خو که سړی وږی نو هغه که د په خوراک دې په هغه ځای کې پخېږي خو چې سړی په دې ځای کې ناست و وږی نو د هغه ځای نه به ورته دا خوشبو د مغناطیس په شان را رسېدلې او د ده په دې پوزه پورې به نښتي او خوشبو به خیر دونه خوږه به هم نه وي خو بس هسې به په ده خوږه لګي او بس د څه د وجې د ډېرې لوږې د وجې. نو په دغه هوټل کې اوس دا خوراکونه پاخه شوي دي لذیذ او قسمه قسم او د دې نه دا خوشبیان او دا تپ ترې روان دی او د دغه هوټل مخې ته اوس یو غریب سړی ولاړ دی یو عاجز سړی چې وږی دی عاجز ډېر بې حده وږی دی سمه لوږه پرې راغلې ده او د دې هوټل دې خوراکونو ته ګوري د لرې نه او د دې نه دا خوشبویې ځي او د ده په دې پوزه نه نوځي په دې عاجز یې سمه تیاره راوستې دا عاجز ورته په دې خوله کې دا اوبه ځي او راځي ځي او راځي سم وږی دی. ده چې په جیب کې پیسې ولټولې نو د هغه وخت مطابق د ده سره دومره اشرفۍ وه یا هر څه چې و چې په هغې صرف یوه روټۍ کېده نور په هېڅ نه کېده. دی بیچاره اوس دې سره به اوس څه کوم ډېر زیات وږی بس چې نور ونه شو نو دی راغی هوټل والا له هغه نانبهي له 1 روپۍ ورکړه روټۍ ترې راواغېسته بیا راغی کوم لوښي چې لګېدلي وو د هوټل مخې ته کوم دیګونه وو یا کومې غټې پتیلې چې لګېدلې وې لاندې ورته اور بلېده نو دا اور د لاسه د هغونه ګرم تپ ترې روان نو ده څه کارنامه شروع کړه چې د روټۍ نه به یې نوړۍ ماتوله او دې تپ ته به یې داسې نیوه نو په هغه تپ باندې به نوړۍ لږه پسته شوه او کیدای شي چې څه نه څه دا خوراک هغه لذت به پکې هم راغلی هغه خوشبویي به پکې هم راغلي نو هغه پسته نوړۍ به د خولې ته واچوله او بیا به یې وخوړه. دا هوټل والا دته داسې په کچه سترګه باندې تماشه کوله چې دی څه کوي لګیا دی او بس سیکه وي سیکه وي سیکه وي خو چې کله دا روټۍ پوره کړه ویې خوړه نو چې کله دې فقیر یا دې غریب چې کوم دی دا روټۍ څنګه خلاصه کړه او په روانېدو شو نو بس دې هوټل والا پسې ځان ورسوي چې چېرته روان یې داسې منډې وایي هغه ورته وایي وروره چېرته روان یې په خپله مخه ځم پیسې راوباسه پیسې. فقیر حیران شو هغه غریب حیران شو چې خدای پاکه ته هغه ته وایي وروره تاله زه د څه شي پیسې درکړم روټۍ مې درنه اخیستې او د روټۍ پیسې نه ته چې زما د هوټل مخې ته ولاړ وو زما د دیګونو نه تپ روان و نو پتیلونو زما په تپ باندې دې خپله روټۍ پسته کړه او هغې خوشبویي دې پکې خوړله دا خوشبویي روپۍ راکړه. غریب حیران شو چې هغه وایي چې هلکه د خدای مسلمانه د دې پتیلو نه خو دا تپ او دا خوشبویي دا خو دې هسې م روانه وه په هوا کې ختمېده دغه خو ستا د کار نه وه ستا د استعمال نه وه ستا د خرڅ نه وه هسې م روانه وه نو که ما په هغې باندې نوړۍ پسته کړه دا خوشبویي پکې ولګېده او ما وخوړه نو څه چل نن به یې ورته وایي چې نه پرېږدم دې چېرته پیسې مې راکوه زما خوشبویي چې کوم دی نو تا خوړلې ده او تپ ته خوړلی ده زما د خوراکونو دا لانجه جوړه ده دا غویمه جوړه ده چې په دې خدای پاک د یو طرفه بهلول راپېښ کړو په دغه غاړه بهلول روان و په خپل چال کې او په خپل دون کې په خپله ملنګۍ کې مست را روان څه ګوري چې دلته لانجه جوړه ده بس هغه راغی په فکر کې ودرېد ای ورور وایي څه چل دی بس دا غریب چې دی پې خدای مخکې کړو ده ورته خپله ټوله قصه وکړه خپل ټول کیس ورته کېښود چېره بهلوله زه داسې د خدای عاجز یم غریب یم د ده نه مې روپۍ را سره دومره وه چې ایله یوه روټۍ مې پرې راواغسته او بیا بل څه نه و نو د ده د دیګونو یا پتیلو مخې ته ولاړم د دې نه چې کوم تپ راوچتېدو هغې ته به مې نوړۍ نیوه هغه به هغې به پسته شوه او خوشبو به پکې راغله بس هغه به ما وخوړه نور خو زما وس نه کېد او دا د خدای بنده اوس وایي چې یاره ته به ما له د دغې تپ او د دغې خوشبویۍ پیسې راکړې یا هوټل والا ته وایي چې هو که نه پیسې به خود راکړئ دا داسې خو نه کېږي دا خو زما د پتیلو تا پیدا کړل او دا چل او دا چل بهلول چې دا خبره واورېده بهلول دغه ته وایي لږ سوچ وکړو بیا دې هوټل والا ته وایي چې او که نه ستا خبره خو ټیک ستا د هوټل تا پې راښکو دی او ستا د هوټل د پتیلو یا د دیګونو خوشبویي چې کوم دی هغه د ده په روټۍ کې ورغلې وه او د خوړله ټیک په دې تاله پیسې درکوي. غریب هم حیران شي چې خدای پاک د بهلول خو الټه د هوټل والا په مرګره شو هوټل والا خوشحاله شو چې زه اوس په ما ته څه نه څه پیسې په چانس کې وچ پوچه میله بس بهلول وایي چې د دې غریب سره پیسې نشي د پیسې به زه درکړم بس خپل زوړ غونې کې جیب هغې ته یې لاس کړم
چې لاس راویستو نو له 7 سکې سره په دې جیب کې پرتې وې پخوانۍ دغه دور بس دا یو سکه به یې اوچتولو ځمکې ته به یې پرېښوده چې ځمکه باندې به ولګېد نو هغې به کړنګ وکړو بس دې بالول به د هوټل والا غږ وکړو شا به وي د دې پیسو دا کړنګ والا نو هوټل والا حیران وي چې هلکه دا بالول څه وایي دی خو لیونی دی دیوانه دی خو چې دی څه خبره بس بل سکه به یې ونیوه ځمکې ته به یې پرېښوده جا به په ځمکه ولې دا به کړنګ ناره که ها د دې پیسې دا کړنګ هم وال دا 10 واړه لا 7 چې کومې سکې دا ټولې په دې ځمکه ګزارې کړې او به یې غورځول هغه به کړنګ وکړو بس دې هوټل والا ته به یې ویې شا به اوس د دې دا کړنګ ته وال بس بیا هغه سکې راواغسته په جیب کې واچو هوټل والا ته وایي چې بس کار دې وشو هوټل والا وایي چې څنګه زما کار وشو تا خو پیسې تش په ځمکه راواچولې ته وایي چې د پیسو کړنګ وال هغه ته وایي چې ښه چې دې غریب ستا د هوټل خوراک نه دی خوړلی تا ورسره نه دي ورکړي تشه خوشبويي راښودلې چې ته هغه له خوشبويي ورکولی شي نو ولې زه تاله د پیسو کړنګ نه شم درکولی ته دغه والا که ته کړنګ والا تاله زه پیسې ولې درکړم خو دې سړي ستا خوراک نه دی خوړلی او زه تاله پیسې نه درکوم د خوشبويي ته پراښودل چې ته دا کړنګ والا نو بس هوټل والا یې په هغه ځای لاجواب اریان پرېښود او خلک چې کوم راټول شو تماشې کولې نو هغه په هغه هوټل والا غږ وکړو چې هلکه قلار شه ته په ناحقه په ناجایز او پرېږده دا غریب او فقیر سړی چې ځي او د بالول خبره ټیک نو بالول دغه نانبایي یا د هوټل والا چې کوم دا هم داسې په ناشنا طریقه باندې دی لاجواب وکړو بل اکثر دا بعضې ځوانان یا لکانې نو داسې څه قمقل یا داسې څه مظلوم څه لیونی څوک ویني نو د هغه په مخ کې ورته ځان څه ډېر هوښیار ښکاره شي نو یو هلک ها بالول یو ورځ چېرته د سرو سکه په لاس ورغلی و خدای شي خبر چې د کمې غاړه خو د سرو سکه وه ورسره دی یو ځای کې ناست و په ځمکه کله به یې دا سکه داسې بره ویشته کله به یې په ځمکه ورغړوله کله به یې داسې تاو کړه کله به یې په دې لاسو کې اړوله او بس دې سکې سره مشغول و ځان له بس د هغه خپله دنیا وه خپله مشغولتیا یو هلک ځان ډېر چالاکه چالاکه به ورته ځان ښکارېده په دغه طرف راغی نو څه ګوري چې د بالول سره سرو سکه را نو ځان سره یې سوچ وکړو چې هلکه د سرو سکه دا خو ډېرې قیمتي ده زما سره په جیب کې له 7 سکې دي راشه دا بالول دوکه که او دا سرو سکه به دې والې نو داسې خو دا زما د 80 سکې چې دي نو داسې خو په دې باندې د دنیا کې او دغه یو سکه ده او دا 8 دي او چانس په دې ومه راشه سړی دا خو لیونی ده دیوانه ده په څه پوهېږي بس لاړ دې بالول مخې ته کېناسته وایي بالول هغه ورته وایي ها مړه په دې یو سکه به وایي څه کوې داسې کار وکړه چې دغه یو سکه ماله راکړه او زما سره په دې جیب کې دا وګوره دا 18 سکې دي زه به تاله دا ډېرې درکړم بالول ورته داسې چوته کړه ورته وایي ښه دا خبره خو دې ډېره ښکلې وکړه هلک خوشحاله شو چې زه چانس مې ولګېد د بالول نه خبر بالول ورته وایي چې لکه دا خبره زما ستا ډېره خوښه شوه خو بس ته یو کار وکړه چې ما ته د خره په شان ډینچک ډینچک وکړه او د خره په شان اوازونه راته وباسه نو بس داسې سکه واله او دا خپلې به راله راکړي بس هلک ګیر چاپېره وکاته هغه وایي چې مړه د لیوني په مخ کې به اوازونه وباسي د خره په شان او د خره په شان پېښې وکړو نو څه چل به وشي څوک شته یې سیم نه چانس لګي د سرو سکه درته میلاوي بس هغه په څلورې شو د خره په شان اڼاره یې شروع کړو د خره په شان ډینچک ډینچک او ټوپونه یې شروع کړو ده چې دا پېښې وکړو بالول ورته د خاندانه شول بالول ورته وي چې هلکه ته به حیثیت یو خر د سرو سکه پېژنې او زه خو خر هم نه یم زه خو انسان یم ولې زه به سرو سکه نه پېژنم نو یعنې د هغه نه خر جوړ کړو هغه د خر پېښې او د خر هغه اڼارې به وکړو بیا ورته وایي چې ته یو خر او ته د سرو سکه پېژنې او زه یو انسان یم خیر د که لیونی یم نو زه ولې د سرو سکه به زه نه پېژنم هغه هلک چې کوم دی د هغه ځای نه پاڅېد او لار ګودر هغه ته نه و معلوم چې خدای پاکه زه اوس په کوم طرف ته دې سړي نه پناه شم پټ شم دومره یې هوښیار مو نو بالول په اصل کې چې کوم دغه مطابق مطالعه خبرې دغه دي دا په اصل کې لیونی یا دیوانه نه و د هسې په ځان باندې د لیونتوب د دیوانهتوب څادر راړولی په اصل کې د انتهایي هوښیار خدای دله ډېره دانه ډېر هوښیارتوب ډېر فکر وله ورکړی د دې لیونتوب او دانۍ شاته هم ډېر یو عجیبه داستان دی یو ډېره جوره تاریخ دی او هغه بیا چېرته انشاءالله که موقع میلاو شوه ټایم و نو په هغې باره کې به قصه وکړو بحث به وکړو اوس درته د بالول تش د هغه واقعې د هغه کیسې درته یو بله مشهوره واقعه د هغه چې هغه
یوه ورځ په بازار کې روان وم چې یو دوه درې ماشومان وله مخې له رال ماشومان جاړې لګیا دي دا سکون یې په سترګو کې ورکړي دي سترګو نه اوښکې بهیږي زه چې په دې ماشومانو ډېر له خوږ شو نور خو دی په خپل چال په خپله ملنګۍ کې مست روان و خو دا ماشومان یې په ژړولو سړی پرې خوږ شو بس زه له مخې له راغی ماشومانو په سره لاس راښکته تپوس یې ته وکړو چې ماشومان ولې ژاړئ نو په هغې کې چې کوم مشر ماشوم هغه وي چې یاره موږ ژاړو ځکه چې زموږ پلار د حج په سفر باندې روان او د هغه سره زر اشرفۍ وي نو هغه د دې ښار چې کوم قاضي دی د دې وخت د هغه قاضي سره امانت کېښود هغه ته ویل چې زما دا واړه دي ماشومان دي د دې به څوک پټې کړي یا به ترې ورکې شي اخوا دی خو ماشومان دي هر څه خبره چې ده خو بس دا 1000 روپۍ د هغه سره کېښود 1000 اشرفۍ د هغه سره کېښود هغه ته یې دا خبره وکړه چې که چېرې زه واپس رالم روغ رمټ ژوند دی نو خو ټیک ده زما د اشرفۍ دي ماله به یې راکړي او که چېرې زه واپس رانلم زما د مرګ خبر راغی زه مړ شوم د مرګ او ژوند څه پته لګي نو که زما د ژوند خاتمه په لاره وشو زه واپس رانلم نو دا اشرفۍ چې دا ستا سره پراتې دي ستا چې ته زړه څومره غوښتې هغه به ته زما دې بچو له زما دې ماشومانو له به ورکړي قاضي وایي چې ټیک ده وایي چې زموږ پلار لاړ او څه وخت بعد بیا د هغه د مرګ خبر راغی چې هغه په واپسۍ کې په لاره کې انتقال شوی دی خو لنډه دا چې د دغه ماشومانو پلار مړ شو دغه ماشومان لګیا د قیصه کوي نو وایي چې زموږ پلار مړ شو دغه شو یو څه وخت بعد موږ د قاضي پسې لاړو چې یاره ستا زموږ پلار ستا سره امانت ایښی دی او ته زموږ دغه امانت موږ له راواپس کړه اوس موږ یتیمانان یو ستا سره نشته زموږ بېوسه یو او دغه ډېرې پیسې دي ډېر غټ امانت دغه موږ راکړه چې موږ خپل د ژوند کار روزګار او خپله رزق روزي پرې روانه کړو نو چې دغه قاضي له موږ لاړو نو دغه قاضي وایي چې یاره ستا پلار ماته دا خبره ستاسو پلار ماته دا خبره کړې چې ستا زړه څومره غوښتې نو هغه به دغه هلکانو له ورکړي او نور به ځان سره کړي دوی ورته وایي چې زه ټیک ده دوی چې بس هغه دا خبره کړله نو زما دا غواړي چې زه تاسو له 100 اشرفۍ درکړم دا نور د ځان سره کړي او هغه اوس موږ له 100 اشرفۍ راکړی او 900 اشرفۍ اوس هغه زه نه ګیرې موږ خو غریبانان یو عجیزان یو زموږ څه لار ګودر نشي سب در زموږ نشي پلار زموږ مړ شو خپل ارتلا زموږ نشي بېوسه یو هغه زموږ سره دغه ناجایزه کوي نو موږ چې دغسې رالو ځکه اوس ویاړو بهلول سوچ وکړو چې ښه داسې خبره ده وایي چې بس وایي راځئ په ما پسې ماشومان یې په ځان پسې کړه بهلول چې مخکې شو او دغه چې د قاضي دربار ته ورسېد قاضي دربار ته چې ورسېد قاضي د بهلول ته داسې کته پورته وکړه ماشومان ته وایي چې ښه تاسو اوس بهلول وکیل کړی دی بهلول دیوانه تاسو اوس په ما پسې راوسته نو دې بهلول ورته وایي چې او قاضي صاحب که ته خفه کېږې نه او که ته د خبره بده نه ګڼې د دې ماشومانو د طرفه زه ستا سره خبره کوم زه تا له جرګې له راغلی هغه ورته وایي چې ټیک ده بهلوله روغه ده زه حاضر یم زه خو حقه خبره کوم زه خو ناحقه خبره نه کوم د قاضي چې دی نو د ځان ته څه ډېر هوښیار څه ډېر لوی پوهه سړی د ځان ته وي دا کشې یې ځان ته واله ولې پیسو ته هلته ټینګېده نه او په منځ کې به د بچو د پلار خبره راوسته چې هغه ما دغه خبره کړې وه نو ځان د قانون او د هر څه نه بری کوم چې زه خو بلکل پاک یم یعنې په ما کې غلطي نشته او چل خو یې پیسو ده وایي چې بلکل زه خو حقه خبره کوم که ته خبره کوې او کار څوک کوي ته وایه دی ورته وایي چې ښه قاضي صاحب دا څنګه قیصه وه دی ماشومانو پلار تا له پیسې درکړې هغه وایي چې او د ماشومانو پلار راغی ما له 1000 اشرفۍ راکړې او که چېرې واپس رالم خو اشرفۍ زما دي که واپس رانلم نو د دې اشرفو نه چې ستا څونه اړه غوښتونه د ځان سره کېده ستا څونه اړه غوښتونه چې ماشومانو له ورکړم نور یې ځان سره کېد بس اوس زما اړه دغه غواړي چې زه دې دا 100 روپۍ دې ماشومانو له ورکړم نور یې د ځان سره کېد په دې دربار په قاضي په دې عدالت کې د سر نور کسان هم ناست هغه هم څه نه څه د قاضي د دې خبرې تایید کو وایي چې دا خبره ټیک ته ولي چې هغوی په دې مسله لا پوه نه وو ته خبر نه و چې بهلول راغلی دی بهلول به اوس څه وایي بهلول وایي چې ښه قاضي صاحب ستا خبره بلکل ټیک ده خو ته د خبرې په جرړه نه یې پوه شې هغه وایي چې هلکه څنګه زه څنګه د خبرې په جرړه نه یم پوه شم وایي چې د هلکانو پلار د دې ماشومانو پلار د دې یتیمانانو پلار تا ته دا خبره کړې وه چې ستا سړه غوښته نو هغه به ته دې ماشومانو له ورکړه بقایا به د ځان سره کوي چې او د خیراته ویلي ښه وې اوس ته 100 روپۍ 100 اشرفۍ چې کوم دی ته دې ماشومان له ورکړې او دا 900 ته د ځان سره ږدي نو
مطلب دا شو چې ستا د 900 تړه کېږي دغه ته زړه دی چې دا 900 زما سره کېښودی شي، یعنې دا د ځان له خوښې دي دا 900. نو ته داسې کار وکړه چې دا 900 ستا ځان له خوښې ته چې دا ځان سره کېدم، نو دغه دا ځان له چې د کومې خوښې کړي دي ځان له دې کوم مړه غواړي، نو دا د ماشومانو له ورکړه او دا بقایا چې کوم دي دا ته د ځان سره کړي. ته د خبرې مقصد دا دی. قاضي چې سوچ وکړو چې هلکه دا خو بهلول په بل طرفه په ما راتاو شو او ده خو په ما جیبه ګولو او بلکې چې کوم غیر چاپېره په عدالت کې کسان ناست وو نو هغو هم لاس وپړقولو د خندا نه شنه شو. قاضي ته یې وي چې قاضي صاحب د بهلول په خبره له پاسه بله خبره نه خېږي، واقعي چې د هغه خبره ټیک ده چې د هلکانو پلار دا خبره کوي چې ستا سړه غوښته نو هغه به ته دې ماشومانو له ورکړې هغه به ځان سره نه ږدي نو ستا غوړه اوس دغه 900 غواړي. سلو ته خو ستا اړه نشته که نه، سلو خو لږې دي، سلو ته خو ستا اړه نه کېږي چې ته ځان سره 100 ستا 900 تړه ده، ته دا 900 واله دې ماشومان له ورکړه او دا 100 روپۍ د ځان سره کېږي. نو قاضي مجبوره شو د هغه سره بیا څه جواب نه و څه بل ته لار ورسره نه نو هغه ولږ دغه 900 روپۍ هغه ماشومانو له ورکړي 900 روپۍ او 100 روپۍ هغه ته پاتې شوي. دغه د بهلول او د قاضي ښکلې واقعه. بله وایي چې یو ورځ په دغه ښار کې یو سوداګر و، ډېر نیک سوداګر و، د به ټولې سوداګانې چې کوم دی د قانون د شریعت د اسلام مطابق د دین مطابق به یې کولي. سودا به دا اخسته نو ډېر په کمه ډېر په لږه منافع به یې هغه په خلکو باندې خرڅوله چې یاره ماته مناسب څه لږې دومره پیسې میلاویږي چې زما پې بس ورځ تېرېږي، زما بنیادي ضرورتونه پوره کېږي. نو هغه خو به دا ډېر په جایز او په حلاله طریقه دا کولو، لږه منافع به اخسته. خو د هغه لږې منافع او د هغه لږ دغه د وجې خدای د هغه عزت دومره سیوا کړی و په ښار کې او بل خدای د هغه په مال کې خدای دومره برکت اچولی چې وچ په وچه ورځ ته ورځ د هغه مال سیوا کېده لګیا او په بره روان. نو د هم عزت سیوا او هم مال سیوا کېده باوجود د دې چې د به ډېر په لږه منافع مال خرڅو، خدای د هغه په مال کې برکت اچولی. نو په دغه ښار کې یو بل تاجر یو بل سوداګر و، یهودي و. هغه خنزیر چې کوم دی نو هغه به د سره په دې خبره نه لګېده چې یاره دی دونه مالداره کېږي، دی دونه په لږه منافع او زه ګوره زه شی والم، زه شی ګران خرڅوم چې زه پکې ډېره وګټم او دی ولګي هغه شی ولې دی هغه ارزان خرڅوي او زما هغه د ده د لاسه بیا خرڅېږي او که خرڅ هم شي نو زما هغه مال ته ګوره زما مال نه سیوا کېږي، د ته هغه په لږه منافع کې دغه دی دومره د دنیا مال جهان دولت ته د سره سیوا شو. خو لنډه دا چې دغه یهودي تاجر دغه یهودي سوداګر چې کوم دی د مسلمان سوداګر سره ډېر په بغض کې و، دله بس څه اړخ یې کته چې دی چېرته ما ته رالاندې شي دی ما راګیر. یوه ورځ د خدای کارونو ته وګوره چې په انسان باندې هره نمونه امتحان هره نمونه حالت راځي، که مالدار یې که غریب یې که دغه په خوشحالۍ کې او که په غم کې الله تعالی په انسان باندې ازمایش راولي او په خپله چې کوم خوښ انسانان نو په هغو خو ډېر ازمایشونه راولي او الله تعالی د انسان دا ایمان او د ده دا مینه ګوري چې یاره دی تر څو پورې زما سره ټینګ دی. نو داسې کار وشي چې د دغه مسلمان تاجر چې و د څه وجې د ده پیسې په یو ځای کې یا بندې شوې یا ده ته څه تاوان وشو یا د ده مال راتلو او یا لیټ شو، خو ده ته مختلف وجې کیدی شي خو ده ته د پیسو ضرورت شو، د پیسو ضرورت شو او د ده سره پیسې وي نه په ښار کې دی په خپلو خپلوانو په یو بل وګرځېده، د ډېر رقم په کار و خو هېڅ چا هم د ده هغومره مدد ونه کړی شو. مجبوراً دی د دغې یهودي تاجر پسې راغی. دغه یهودي تاجر به پیسې ورکولې په سود باندې د ده دغه رواج پخوا. نو په دغه یهودي تاجر پسې راغی، هغه ته وایي چې هلکه زه ډېر په سخته کې یم، ډېر په تکلیف کې یم، ته ماله دومره پیسې راکړه او 6 میاشتې بعد یا 4 میاشتې بعد پلانکي ځای نه زما مال را روان یا پلانکي ځای نه زما وصولي را روانه ده یا پلانکي ځای نه زما پیسې راخېږي. چې هغه پیسې وشو نو 6 میاشتې بعد 4 میاشتې بعد هر څومره میاد چې هغه ودې کېښود نو زه به تاله دا پیسې واپس درکړم. نو یهودي ورته وایي چې ګوره داسې کار دی چې پیسې زه تاله در کومه خو سود خو ته نه کوې، ته مسلمان یې، خو زه به تا ته یو بل شرط کړم. مسلمان ورته وایي چې ته په څه شرط کې دي؟ وایي چې زه به ستا که چېرې تا فرض که 6 میاشتې میاد شو، که چېرې تا 6 میاشتې بعد ماله زما پیسې واپس را نه کړي نو زه به ستا د وجود نه 1 سیر غوښه به زه ستا د وجود نه کټ کوم، هغه که زما د هر اندام نه خوښه د هر ځای نه زما خوښه زه به ستا د وجود نه 1 سیر غوښه کټ کوم.
مسلمان چې سوچ وکړو په هغه وخت په وجود باندې غونې راځي چې خدای پاک دا خو ډېر خطرناک شرط دی. بیا هم د خپل الله نه امید و چې دا امید دی چې انشاءالله چې دغه چې کوم کاروبار او کوم دغه نو د ده دا تمه وه چې په دې میاد کې دننه دنه به دا پیسې ماته واپس شي. نو بس زه سره یې معاهده وکړه چې بس چې ټیک ته یهودي ورسره باقاعده لیکل وکړه په کاغذ باندې د هغه دور مطابق چې په څه طریقه به لیکل کېده لیکل وشو. په هغه لیکل کې دا معاهده وشو چې هرکه دی به په شپږو میاشتو کې دننه ماله دا پیسې راکوي، خو که ده دا پیسې رانه کړې نو زه به د ده د وجود نه سیر غوښه پرې کوم، هغه که زما د هر ځای نه خوښوه. بس په معاهده باندې د دواړو دستخطونه وشو، معاهده وشوه. وخت تېرېده چې شپږ میاشتې خدای پاک پوره کړې او د دې سړي پیسې ونه شو. او داسې د قدرت خبرې ته وګوره چې په دې شپږ میاشتې څنګه پوره شو، په سبا له د دې سړي پیسې وشوې. خو هلته خو یهودي له بانه کتی شوه، هغه وایي چې نه زه خو اوس پیسې نه الم او زما په میاد باندې ټایم اورېدل او تا خو زما سره معاهده کړوه، زما سره دغه کړه او ته اوس مسلمان یې، ته خو اوس د خپل معاهدې پاس کې او اوس په خپله معاهده ودرېږې هم او که یې و که نه یې زه به د قاضي عدالت ته ځم، تا سره به زه کیس کوم، زما سره به په دغه معاهده ودرېږي. نو عدالت ته چې کیس له لاړه، عدالت ته کیس داخل شو، قاضي له خبره لاړه. قاضي چې د دواړو کیس واورېد، قاضي هم حیران شو، په سوچ کې پرېږدو چې خدای پاکه دا مسلمان تاجر چې دا خو ډېر نیک او دیندار او ډېر ښه سړی دی او دا یهودي چې دی نو د هغه خو د یهودي په مقصد پوه چې دا یهودي چې دی نو دا خو ټیک د دې سړي په مرګ پسې دی او ده چې دا پیسې ورکړي دي هم د دغه ارامېتوب او دی خو که اوس زه دله اجازت ورکړم چې سیر غوښه د وجود نه پرې کړه، نو سیر غوښه چې د انسان د وجود نه پرې کوي نو انسان باسې تکلیف نه مړي. او بیا فرض که خدای خبر چې دا سیر غوښه دی د کم اندام نه پرې کوي، داسې نازک اندام نه که دی دا سیر غوښه پرې کوي چې د هغه د وجې دې سړي ته مرګ پېښېږي، دا خو ټیک دی د سړي په مرګ پسې ورپسېد. نو بس هغه په هغه ورځ باندې فیصله ونه کړه، وایي چې بس تاسو بله ورځ راشئ، زه په دې کې یا سوچ کوم یا په دې کې اخوا یا دې خوا. نو په سبغانه باندې دا ورځ دغه کړه. په بل ورځ چې کوم دی نو بیا یهودي غوی مه راغسې چې زما فیصله دې وشي. بیا جج په هغه کوم قاضي چې په هغه ورځ بیا فیصله ملتوي کړه چې زه بله ورځ به فیصله وکړو، په دې کې سوچ کوو یا خبرې اترې کوو، جرګه او سلا کوو، هر څه چې دي. تاجر اوس پریشان دی، ډېر خفه دی، ډېر په فکر کې دی. بالول دانا چې کوم دی نو په دغه طرف خو دی راپېښ. تاجر نه یې تپوس وکړو چې ولې خفه یې دونه غمګین یې، څه چل دی؟ هغه ورته خپله ټوله قصه وکړه چې یاره بالوله په داسې عجیبه معامله کې راګیر یم، څه لار ګودر او څه اړخ مې نشته، بس دا ځل زما درېیم تاریخ ته یا درېیمه پیشي ده، بس دا ځل ټیک فیصله د یهودي په حق کې کېږي، ولې چې هغه د معاهدې مطابق د هغه خبره صحیح ده. او وی ما بالول ورته وایي چې څنګه معاهده ورسره تا کړې وي؟ ما ورسره دغه معاهده کړې وه چې د هغه نه چې ما کوم رقم پیسې اخیستې وي که ما په شپږو میاشتو کې واپس کړي وي نو خو هېڅ خبره نه وه، خو که د شپږو میاشتو نه پرې لږ وخت اوښتی وي نو هغه به زما د وجود نه اوس یو سر غوښه پرې کوي او که د هر اندام نه پرې کوي دا غوښه. او اوس د خدای قدرت ته ګوره چې زما پیسې چې کوم ما ته میلاوي د هغه د شپږو میاشتو په یو ورځ له پاسه میلاوي. اوس ورته زه وایم چې ته دا پیسې واله، خو سړی وایي چې زه پیسې نه الم او اوس ماله به زه به ستا د وجود نه غوښه پرې کوم. فیصله اوس د قاضي عدالت ته تلله او نن بیا پیشي ده. بالول ورته وایي چې مړه دا څه خبره ده، راځه زه راسره ځم. بس تاجر او بالول دواړه را په مخکې د قاضي عدالت ته راغله، یهودي هم راغی، د دنیا نور خلک هم راغله په تماشې دي چې خدای پاک نن به څه فیصله کېږي، ځکه ډېره عجیبه خبره وه، ډېره د نه کېدو ډېره غیر معموله خبره وه. نو یهودي په هغه خپله خبره ولاړو چې یاره زما په معاهده میاده اوښتی دی او د معاهدې مطابق به زه د دې مسلمان تاجر نه اوس د وجود نه سیر غوښه پرې کوم چې د هر ځای نه مې خوښوي. بالول په دې ځای کې غږ وکړو، په دې منځ کې بالول قاضي ته وایي چې قاضي صاحب که ستا اجازت وي نو د دې مسلمان تاجر د طرفه زه د ده دا مقدمه د ده دا کیس چې کوم دی نو په دې باندې به زه بحث کوم، د دې یهودي سره څه لږ خبرې کول غواړم. قاضي ورته وایي چې بالوله بلکل اجازت دی چې ته څه ویل غواړې ویلی شي خپل طرف. بالول یهودي ته وایي چې ښه که خفه کېږي نه نو ته ما ته دا خپله معاهده ټکي په ټکي بیا ووایه چې تا څنګه معاهده کړوه. هغه ورته وایي چې ما داسې معاهده کړوه چې ده له ما چې دا کوم رقم ورکړی و که د شپږو میاشتو کې واپس راکړه خو
خو ټیک ده په داسې نشي، خو که د 6 میاشتو نه پرې لږ وخت واپس له پاسه واوښت نو زه به د ده د وجود نه سیر غوښه پرې کوم او که ما د هر اندام نه پرې کړم. ده وي چې ښه داسې خبره معاهده کړې وي چې تاسو څه لیکل بیکل څه یادداشت څه کاغذ وی چې باقاعده کاغذ او په دقه الفاظو کې پکې معاهده شوې چې ښه په دقه الفاظو کې شوې ده. وی چې وی چې ښه همدغسې معاهده ده که نه دغې نه خو اخوا دې خو نه شي چې نه بس دقه معاهده ده د سره پکې اخوا دې خشته وی چې ښه بس ټیک ده بیا خو ته په حقه یې. خلک حیران شي چې خدای پاکه دا خو د مسلمان تاجر چې دی نو د ده سره دا سړی راغلی د ده په حق کې راغلی او فیصله اوس دی د یهودي تاجر په حق کې دا بهلول خو لیونی ده دیوانه ده ګورې چې په رښتیا لیونی شوی دا دی څه کوي. خلک حیران دی وایي چې بس ته په حقه یې ستا خبره حقه ده تا معاهده کړې وه د 6 میاشتو سړي ځاله په 6 میاشتو کې پیسې در نه کړي او اوس ستا سیر غوښه ده ته سیر غوښه د دغه سړي د وجود نه پرې کړې چې کم ځای نه د خوښه یې پرې کړه. خو یو خبره مې واوره که د سیر نه یو قطره کم شوې یاره سیر نه یو قطره سیوا شوې نو د هغې په بدله کې به ستا سر کټ کولی کېږي. ها صرف غوښه به کټ کړې ځکه چې ستا په معاهده کې صرف غوښه لیکل ده که د غوښې نه علاوه که د دې سړي د وجود نه قطره وینه توی شوه او دې سړي له څه چلو شو دی مړ شو نو د ده په قصاص کې به ستا نه سر کټ کېږي. په عدالت کې غیر چاپېره خلکو لاسونه وپړقول شور شو. یهودي په خبره پوه شو هغه حیران شو چې که د دې سړي د وجود نه زه اوس داسې چېرته په تول باندې بیخي یو سیر غوښه ترې زه پرې کولی شم که زه ته داسې ټوکړه پرې کوم خو کېدای شي چې د سیر نه کمه راشي کېدای شي چې د سیر نه سیوا راشي داسې خو هم نه کېږي او داسې څنګه کېدای شي چې زه غوښه پرې کړم او وینه ورسره توی نه شي دا خو ضروري خبره چې معمولي زخم راغی نو که دوی بیا سیر غوښه پرې کوم خو وینې دي او دا خو زه به بله لانجه کې ګیرېږم او په قصاص کې مې وجني بیا یاره یهودي وي چې هغه ما معاف کوي او زه نه یم جوړ دی خبرې ته. قاضي ډېر خوشحاله شو قاضي وي چې ځه بهلول فیصله حل کړه او بس قاضي اډر وکړو چې بس د یهودي چې کوم د هغه خپلې پیسې دي چې کومې اخیستی شوي وي مسلمان ته یې حکم وکړي بس د ده پیسې ورکړي چې دی جو قصه ختم. نو بهلول د بهلول پوهه د بهلول حکمت او جوور سوچ یو مسلمان نیک او دیندار تاجر چې کوم دی نو هغه د داسې جوور مشکل نه بچ کړ. نو د بهلول چې کوم دی اکثر د هارون رشید خلیفه سره به هم د هغه اکثر داسې پیښې به راتلې اکثر به یې د هغه سره هم دا سوالونه جوابونه او تپوسونه راته هارون رشید به ترې اکثر تپوسونه کوي چې لکه بهلول نن دا راته ووایه نن راته دا ووایه. یو ورځ دا هارون رشید د سمندر غاړې ته ناست دریاب غاړې ته دا بهلول یې راغوښتو ده ته سوال جواب شو. بهلول خپله لښتره ځان سره اغوستی و خپل خړ څادر خپل د دونو ډک څادر یې په ځان اچولی و په خپله ملنګۍ کې ماست روان و. دلته چې سوال جواب میلاو شو چې یاره هارون رشید باچا دې غواړي بس دی را روان شو د باچا ځای ورته وښوی شو د خلیفه ځای چې هغه پلانکي دریاب غاړې ته ناست دی لاړ نو د هارون رشید خواته کېناستو هارون رشید چې کوم دی نو دی اوس د دریاب دا چپې سیکئ د دریاب دا چپې سیکئ نو دی دغه ته وایي بهلول ته چې هلکه بهلوله نه بخښنه غواړم د دې واقعې نه یو ورځ مخکې یو بله قصه شوي داسې چل شوی چې د هارون رشید دربار ته یو سیاح راغلی یو سیلانی راغلی چې کوم ګردې د دنیا په ګوټ ګوټ سیل کوي دنیا هر ګوټ لټي هر ګوټ ګوري په مختلف غرضونو څوک سیاحت کوي څوک یعنی معلومات راټولي څوک څه کوي څوک څه کوي نو هغې ته سیاح وایي چې د دنیا هر ګوټ لټي هر ځای ته ځي سیل کوي تماشې کوي. نو داسې یو مشهور سیاح راغلی سیلانی راغلی د هارون رشید دربار ته او دغه سیلانی چې کوم دی نو هغه د مشرانو متل دی هغه چې وایي پلانکي د هر ګودر اوبه څکلي دي دغه سیلاني چې کوم دی نو د ډېرو ګودرونو اوبه څکلي وي او دا ځان ته به یې چالاکه وي او په اصل کې و هم هوښیار ډېر چالاک نو زه د باچا په دې دربار کې د باچا چې کوم درباریان مشران مدیران د هغه کوم پوه کسانو ټولو خلکو ته مختلف تپوسونه وکړه
خو داسې تپوس په دې وکړو چې د هغه خلکو په د دې په دې سر به یې له پاسه وختو د سر به فکر کار ونه کړي چې زه څه تپوس وکړم بس هغوی به د هغه په جواب پوه نه شو نو سیاح په غرور کې دغه ته وایي باچا ته وایي چې دا دونه غټ ستا خلافت دی دونه غټه باچا ده داسې خلک تا داسې خلک تا کې نه ولله چې قدرې په دومره جوابونو نه پوهېږي یعنې یو قدر د باچا د هغه په شان کې ګستاخي وکړه په داسې طریقه وکړه چې باچا بې عزتي وکړه چې باچا هغه ته بیا څه ویلی هم نه شو ملامته سیاح په هغه ورځ سیلانی د هغه نه رخصت شو باچا په خپلو وزیرانو مشرانو باندې ډېر غوسه او ډېر په قهر کې ورته وایي چېرې ستاسو د لاسه زما ډېره غټه بې عزتي وشو بیا باچا فورا فیصله وکړه چې دغه سیلانی به زه واپس راغواړم او سبا له به چې کوم دی نو بیا به دا سوال جواب کېږي دی به بیا تپوسونه کوي بیا به بحث مباحثه به کېږي او که چېرې د ده جوابونه چا صحیح نه کړه نو ستاسو چې څه مال دولت دی څه جایداد د څه دي نو هغه به ټول زه دغې سیلاني له دغې سیاح له به یې ورکوم او تاسو به ځان تاچو خلک هغه حیران شو په سیلاني پسې خو فورا نوکران کسان ولېږلی شو چې یاره دغه شان چل دی او سبا ستا بیا بحث مباحثه ده د باچا واپس غوښتلی سړی وایي چې بس ټیک دا خو نور هم ډېر ښه آفر دی چې یاره که جوابونه دوی زما صحیح نه کړه نو د دغه کسانو ټول جایدادونه او مال دولت هر څه به ماله راکړي سیاح وایي چې یاره دا خو چانس ولګي سیلانی زر زر واپس شو وزیران مشران خفه دي یاره حیران دي چې یاره ته خو پته وه چې دا د بلا باچا خو داسې تپوسونه کوي چې په هغه خو د سړي په سر له پاسه تېرېږي نو جواب به د هغې څنګه ورکوو یو کس پکې وي چې هلکه تاسو ولې غم کوئ تاسو پته نه ده چې بهلول ژوندی دی له خیره هغوی یو بل ته وکتل هلکه وي دا خبره تاسو ټیک وکړه یو بهلول چې دا سړی لا جوابه کولی شو د ده د جوابونو د ده د سوالونو جواب ورکولی شو د ده د سوالونو جوابونه بل سړی نه شي ورکولی اوس هر سړي نارې کوي چې هلکه وایي بهلول دانا چې کوم دی نو هغه راورسوئ لاړه به بهلول دیوانه پسې بهلول دانا پسې هغه ته وایي چې یاره بس تاسې په لانجه کې ګیر شي بهلول وایي چې مړه دا څه خبره د بهلول یو ډېر عجیبه شان و چې بهلول ته به داسې څه مسله راغله داسې خبره راغله نو خدای دومره پوهه دومره حکمت ورکړی چې ده به په خبره کې سوچ نه کړو چې یعنې زه سوچ وکړم د دې خبرې جرړې ته ورسم په دې خبر ځان پوهه کړم چې دا داسې نه ده به په شان کې په بې نیازۍ سره د خبره داسې ده فورا کې داسې عجیبه یو شخصیت و داسې حکمت پوهه خدای ورکړی نو هغه ته چې داسې خبره وکړه چې یاره داسې سړی دی او داسې یې ګیر کړی او داسې لاندې زه یم نه وي بېغمه شئ ماله ورسوئ نو بهلول یې په مخ کې په سباله د هارون رشید دربار دوباره ولګېده یو طرف ته سیاح ناست دی په غټ تخت باندې باچا ناست دی بل طرف ته دا خلک ناست نو سیاح وی چې یاره څنګه چل زما د سوالونو جوابونه به نن څوک راکړي هغو دا خبره وکړو دا درباریان اوس یو بل ته ګوري چې یاره که اوس د بهلول نوم اخلو او خلیفه پې قار شي هغه پې غوسه شي چې یعنې هغه خو یا دیوانه دی یا لیونی دی او تاسو هغه ولې راولئ یا تاسو ولې جوابونه نه ورکوئ هغوی داسې یو بل ته کاته او په شش وپنچ چې په دې کې ناګهانه بهلول چې دی خپله کونټۍ ټاکی او راورسېد دربار ته زه یم که نه وې زه جوابونه در کوم سیاح او سیلاني چې بهلول ته وکتلو لاندې پورته ورته وکتلې وي ته ستا په باره کې خو ما اورېدلي چې ته لیونی بهلول ورته وایي چې ما کله ویلي چې زه لیونی نو زه لیونی یم که اوس ته څه کوې خو ته خپل سوالونه کوې ته سوالونه کوه او زه به تپوس جوابونه به زه در هارون رشید ته هم دا خبره څه دلچسپه او ښکاره شوه نو هغه وایي چې بس ټیک ده راځه او ستا او د بهلول چې کوم دی ستا د دغه بس اوس ته بهلول ته سوال جواب کوه هر څه چې هغه به ستا جواب درکوي او که نه درکوي چې د دې درباریانو د طرفه به دی ستا سره سوال جواب د هغه وایي چې ټیک ده دا سیاح او دا بهلول چې کوم دی یو بل ته مخامخ ناست یا ولاړو هر څه چې د دې سیاح سره چوکه وه یا بل څه شی هر څه چې ورسره نو په هغې باندې ده په دې ځمکه داسې ګول دایره وویسته داسې ګول دایره که تاسو ته ښکاري په دې هغه باندې چې داسې ګول دایره پرې وویسته نو بس بهلول چې کوم دی د سره څه سوچ فکر پکې ونه کړو چې یاره دی د دایره وویسته دی دې باره کې څه تپوس کوي دی به یا څه وایي یا څه نه وایي د قیسې پکې نه وي
بس را منډه کړه خپله کوټۍ راوغځو د هغې په منځ کې داسې ګول دایره وویست چې د هغې په منځ کې داسې ګول دایره وویست نو هغه سیلانی چې هغه موسکی شو هغه وایي چې زه ټیک ته بیا یې د سیاح بله ګول دایره داسې بله وویسته نو چې بله یې ګول دایره وویسته نو بس دې بهلول دانا چې کوم دی نو فوراً په دې دا ګول دایره چې کوم دی داسې په څلورو حصو تقسیم کړه او په دې یوه حصه کې د خپله کونټۍ داسې وټاکوله داسې سیاح چې کوم دی نو هغه حیران شو چې دا سړی خو زما یو خبره نه پرېږدي یو جواب نه پرېږدي په ځان باندې هغه حیران شو بیا دا سړی ولګېدو دا سیاح کوم دا سیلانی چې ده دا لاس په ځمکه کېښوده داسې په ځمکه کېښوده دا ګوتې یې داسې اسمان ته اوچتې کړې چې دا ګوتې اسمان ته داسې اوچتې کړې بهلول بس ډایرکټ د خپل دغه نه راکوز شو دا لاس یې داسې کو په دې خپل لاس یې داسې کېښودو دا طرف یې له پاسه اسمان ته کو دا ګوتې یې داسې ځمکې ته بس دغه سیاح چې کوم دی نو ده سلام وکړو یاره باچا سلامت وي دا سړی چې کوم پوهه دی دله چې خدای کومه پوهه ورکړې ده ده تاسو قدر وکړئ او د ده په شانې پوهه سړی مې په دې دنیا کې نه دی لیدلی زه چې څومره ګرځېدل مې داسې پوهه او داسې عالم او داسې هوښیار سړی ما نه درلود د دې سړي قدر وکړئ نو او ده چې په کومه مدرسه کې یا په کوم ځای کې د تربیت حاصل کړل کوم ځای کې سبق نو د هغه ځای قدر وکړئ بهلول موسکی شو ما خو ډېر په صحیح مدرسه کې تربیت نه هغه یعنې خپل کنډر ته اشاره وه بهلول به په داسې په ډوبو الفاظو کې به هغه ډېر مزاحیه خبرې هم کولې چې خلک موسکی شي وخندل ولې چې خلکو ته خو هم د بهلول ټول دغه پته هغو ته پته و چې بهلول نه علم حاصل کړی دی نه د چېرته په مدرسو کې سبق ویلی دله د خدای خپل یو ورکړی چې خدای پرې رحم کړی دی داسې پوهه داسې جوور حکمت یې وله ورکړی دی بیا هارون رشید د سیلاني ته وي د سیاح ته وي چې زه ټیک ته تا خو وبېلله خپل بیلات خو تا ومنم خو څه داسې کار وکړه چې ته ستا په دې خبره مونږ اوس هم نه یو پوه زموږ دا خلک پرې اوس هم نه تا او بهلول خو په خپلو منځ کې سوالونه جوابونه خو اوس ته دا جوابونه مونږ ته واضح کړه چې د دې څه مطلب نو دغې سړي وي چېرې ما چې اول دا ګول دایره وویسته نو د دې نه مطلب زما دنیا و چې ما ګول دایره وویسته ده په دې منځ کې چې کومه ګول دایره وویسته نو ده وایي چېرې زه ستا په دې جواب پوه یم چې ته ستا د دې دایرې نه مطلب دنیا ده په دې منځ کې دا دایره وویسته نو دا چې کوم د دنیا د حساب کتاب هغه کوم خط دی خط استوا او کوم د هغې حساب کتاب نو ده ماته وایي چې زه ستا په دې جواب هم پوه یم چې تا دنیا وویسته او د دې دنیا په دې حساب کتاب هم زه پوه یم نو ده ماته په منځ کې دغه جواب راکړه نو دغه یو جواب خو ده ماله ټیک کړ بیا ده ته ما بیا ګول دایره وویسته ده ته چې ما بیا ګول دایره وویسته نو دی بیا ماته وایي چې ته ماته بیا د دنیا حساب کتاب وي دنیا حساب کتاب دی درته راواغست نو ده دایره په څلورو حصو تقسیمه کړه او په دې یوه حصه کې کونټۍ وټاکوله چې د دنیا 3 حصې اوبه ده او دا یوه حصه کې کونټۍ ټاکئ نو دا یو حصه وچوبه ده یعنې ځمکه ده نو دغه جواب هم داسې بیا ده ته ما په ځمکه دا لاس کېښوده دا لاندې طرف مې په ځمکه کېښوده داسې ګوتې مې اسمان ته کړې مطلب یې دا و چې په دې ځمکه کې خدای پاک بوټي موټي و نباتات او قسمه قسم ونې وغیره چې کوم دي دا راختلي دي او سرونه یې داسې بر اسمان ته دي نو دې د بلا بچي چې کوم دی نو ده دا لاس داسې ونیو دا تله یې بره کړو دا لاس یې کړ ده وایي چې یاره د له پاسې غاړې نه پرې پاک پروردګار چې کوم دی نور یې پرې معلق کړی ده نور هغه روشني کومه رڼا چې کوم دی نو هغه داسې پکه ته راځي او په دغې باندې لګي نو په هغې باندې دغه بوټي چې کوم دی نو هغه ژوندي دی هغه پرې پای نو دغه د زما له دې سوالونو جوابونه راکړل نو هارون رشید هم حیران شو چېرې تاسو عجیبه جوابونه دي نو بهلول چې کوم دی نو دغه سړی هم لا جواب وکړ نو د دغې نه وروسته په بله ورځ په سباله چې کومه وروستۍ قصه تاسو ما کوله منځ کې لږ خطا شویم بښنه غواړم نو په سباله دا باچا د دریاب غاړې ته ناست و بهلول یې بیا راوغوښتو بهلول چې راغی باچا اوس په سوچونو کې ډوب ناست و دې دریاب ته ګوري چې دې دریاب ته ګوري بهلول چې څنګه راغی نو بهلول ته و چې بهلوله پرون یا بل ورځ چې سیلانی خو تا لا جواب وکړو هغو له خو تا جوابونه ورکړه خو نن زما او ستا مباحثه ده او زما نه به ته څنګه خلاصېږي بهلول ورته وایي خلیفه صاحب یا باچا صاحب حاضر جناب تا سره زه مباحثې ته حاضر یم هغه ورته وایي هارون رشید ورته وایي چې زه ستا سره مباحثه کومه مناظره سره کوم خو
زما به یو شرط وي چې ستا به څه شرط وي وایي چې زما دا شرط دی چې که چېرې تا جوابونه صحیح راکړه زه به تاله 1000 اشرفۍ درکړم په انعام او که چېرې جوابونه دې صحیح رانه کړه نو دې سمندر ته دې دریاب ته به دې ګزارم او په دې سمندر په دې چاپو کې به دې وجنم دا چاپې به دا باندې خوروم بهلول چې دا خبر واورېد نو بهلول په بېنیازۍ سره وي باچا سلامت ما ته ستا شرط منظور دی خو زما یو شرط وي څنګه وایي چې زما اشرفۍ نه دي بېګار زه په اشرف اوسه کوم سړیا باچا ورته وایي چې ستا څه پکار دي وایي چې که چېرې ما سوالونه صحیح کړم نو ستا په زندان کې چې کوم قیدیان دي په هغې قیدیانو کې به 50 قیدیان زما په خوله او په وینا ازادۍ او هغه قیدیان به ازادۍ چې کومه زما مرضي کوم نومونه ما ولیکل باچا وایي چې ټیک ده چې ستا کومه خبره خوښه وي خو که جوابونه دې ټیک نه کړل نو دې دریای کم دجله چې کوم دریاب د غاړه ته ناست وي چې د دریای دجله دې چاپو ته به دې ول بهلول ورته وي بس په سر سترګو باچا سلامت تپوس کوه باچا ورته وایي چې ښه بهلوله داسې کار دی چې فرض که دا دریاب دی یا سیند دی هر څه چې دي او اوس یو سړی دی د هغه سره یو ورسره چیلی یعنې بیزه ده ورسره یو ورسره ازمری دی او یو ورسره د ګیا یا د وښو ګېډی دی زموږ خلک ورته واښه وایي او څه خلک ورته ګیا وایي کوم چې د چیلو میلو ته څاروو ته دې ته اچولی کېږي ګیا یو ورسره د دې ګېډی دی دا سړی څه داسې طریقه وکړي چې دا درې واړه څیزونه پورې باسي خو چې دیو یو بل ونه خوري یعنې چې دا شرمخ نه دا منظری ازمری چې کوم دی دی دا بیزه ونه خوري او دا بیزه چې کوم دی دا ګیا ونه خوري دا په څه طریقه دا پورې باسي بهلول د بلا بچي پکې سوچ موچ ونه هغې باچا سلامت دا سړی داسې کار وکړي چې لاول دې دا دغه پورې باسي لاول دې دا چیلې پورې باسي او چې کله دی دا چیلې پورې باسي بیا دې راشي بیا دې پسې د ګیا دا پڼ په شا کړي کوم د ګیا دا ګېډی چې دی دا دې پورې باسي دا دې هلته کېږدي او دا چیلې دې د هغه ځای نه دوباره را په شا کړي دا دې واپس راوړي چې کله واپس راوړي نو بیا دې دا چیلې پرېږدي بیا دې دا ازمری چې کوم دی نو دا په مخکې کړي دا دې پورې باسي چې دا پورې باسي نو ازمری اوس د ګیا سره څه کار بیا دې دا سړی راشي نو بیا دې دا چیلې والي او بیا دې دی پورې باسي نو دا اوس په داسې طریقه دا جواب ورکړه چې یعنې فرض که دې خوا که چیلی او ازمری پاتې کېده نو خو ټیک به ازمري چیلی خوړه که فرض که دې خوا ګیا او چیلی پاتې کېدې خو چیلی به ګیا خوړه نو څه اړخ یې نه کېده نو ده په داسې طریقه دا جواب ورکړه چې هارون رشید هغه حیران پاتې شو هارون رشید ورته وایي چې بهلوله ډېر ګران سوال مې درنه کړی خو جواب دې په داسې طریقه راکړه او داسې په اسانه چې حق حیران یم تا ته بیا ورته ده وایي چې باچا سلامت ما خو جوابونه درکړه خو ګوره ته به په خپله واده ټینګ ولاړ هغه ورته وایي چې بلکل ټیک ته داسې کار وکړه چې کوم د زندان مشر دی داروغه دی هغه ته خپل نومونه ولیکه هغه لیست والا ورکړو چې کوم کسان ته پکار یې چا دله وباسي نو بهلول بیا راشي هغه نومونه ولیکي نو دا بیا ډېر یو جوور تاریخ دی چې د خلیفه هارون رشید سره داسې څه کسانو چې هغه زندان کې اچولي وو قیدیان کړي وو چې هغه د دې بهلول یا خپلو یا دوستان یارانو ملګري او دا بهلول چې کوم دی نو په ده باندې هم د زندان ته اچولو یا د جیل کېدو امکاناتو خو ده په داسې هوښیارتوب باندې په داسې حکمت باندې ځان دغه شان لیونی کړی دغه د لیونتوب او د دیوانتوب دا څادر یې په ځان راړولی نو په ده څوک نه پوهېدي چې دا دیوانه دی که نه نو د دغه د لاسه هارون رشید په ده لاس اچولی نه شو بقایا چې کوم دی د ملګري جیل کړي وو ګرفتار کړي نو دی بیا ولګېد د هغه ټولو کسانو نومونه یې په لیست کې واچول او زندان والا ورکړو کله چې باچا واپس راغی او زندان والا ته وایي چې باچا سلامت سړي خو داسې نومونه راکړي د هغه کسانو نومونه راکړي چې هغه تا زندان کې په دغه کې اچول دی په دغه کې په سخت دغه کې اچول هارون رشید حیران شو چې ما ته څه پته وه چې دا بهلول به زما سره دا چل کوي بیا دې ولګېده بیا د باچا د زندان والا ته وایي چې ته داسې کار وکړه چې 50 قیده 10 داسې کسان ته بهر کړه چې په هغو سزا ډېره سخته نه ډېر زیات شک پرې نه وي هغه شان دې بار کړه
نو دغه چل بیا دې وکړو. خیر دا خو د بهلول باره د جوابونو باره کې تاسو ما قصه کوله. ګور به انشاءالله را روان وخت کې که داسې موقع میلاو شوه چې زه تاسو ته دا تاریخ هم بیان کړم چې د هارون رشید د بهلول دانه دغه ملګري یا کوم د چې دغه کوم کسان دي دغه ولې په زندان کې اچولو دغه څه وجه د بهلول دانه چې کوم دی نو ولې په ځان باندې د دیوانتوب او د لیونتوب څادر راړولی او داسې باوجود په دومره مالدارۍ کې په دومره مال دولت کې په دومره قام نسب کې د ځان دیوانه کړی او ځان لیونی کړی و. په شړو کانډرو کې به دی پرې پروت و، پاتې کېدو په مخبرو کې به دی پروت و او په لارو ګودرو کې ځان د لیونو په شان ګرځېده د څه وجې. نو انشاءالله که موقع میلاو شي درته بیا لرې خبره ده. خو اوس کوم دی فی الحال د بهلول دانه د حکمت دا ډکې واقعې او د حکمت او د مذاق نه ډکې چې کوم د هغه ډېر یو بېل انداز خدای ورکړی شي د حکمت خبرې به یې کولې هم خو په داسې انداز کې به یې کولې چې خلکو به هم وخندل خوشحاله به شو او هم به د ده په هغه حکمت او د په هغه خبره به پوه شو د دغه حکمت په ورته ورسېد. نو دی په دغه وخت په خلکو کې ډېر مشهور و، ډېر د دغه وخت د خلکو خوښ و. دا یو واقعه راته په دې اخره کې بله مخې ته راله چې زما په خیال چې کیدای شي تېره ویډیو کې ما کړي هم خو خیر دونه اوږده نه نو تاسو یې مه اورئ. نو یو تاجر اکثر دا بعضې خلک یې داسې لیوني یا داسې دغه غوندې کوي نو د دوی دا خبرې هسې سپال غوندې کې ګڼي چې پلانکي د لیوني نه ما ته خبره کیدای شي دا ماله ښایي. یو تاجر په بهلول پسې راغی ده ته وی حضرت شیخ بهلوله زه څه داسې شی ولم چې ما ته پکې مناپوه شي. بهلول ورته ډېر په شان او ډېر په بېنیازۍ کې وي چې ته اوسپنه والا او مالوچ والا. دغه سړی لاړ ټیک د ده په خبره عمل وکړي چې راشد دې ځل د دې دیوانه په دې خبره عمل کوم چې څه کېږي. دغه تاجر لاړ اوسپنه مالوچ یې واغسته. بس چې اوسپنه مالوچ یې واغسته نو بس میاشت دوه درې څلور بعد ده ته په هغه اوسپنه په مالوچ کې لویه منافع وته شو، ډېره غټه منافع او ډېره غټه ګټه وله خدای ورکړه. تاجر ډېر خوشحاله و. څه وخت بعد دی بیا په بهلول پسې راغی. په بهلول پسې راغی ده ته یې وایي ای دیوانه ای لیونیه تېر ځل خو ستا خبره ټیک وه خو دا راته ووایه چې دا ځل څه والم. بهلول ورته داسې بد بد وکړه داسې په کچه سترګه بیا ورته پرون وایي زه داسې کار وکړه دا ځل خربوزې و خټکي والا. بس سړي د سره سوچ ونه کړو لاړ چې کومه پیسه کومه ګټه ورته شوې وه کومه زړه د تجارت پیسه وه په هغه ټوله پیسه باندې خربوزې او خټکي مې واخیسته. نو دومره ډېر خربوزې او دومره خټکي چې په ځای نو دومره په ځای چېرته خرڅېږي او بل هغه خو داسې ریټ ته ساتلی هم نه شي چې ولې خو شنه سبزي ده د هغه خو 3 4 ورځې 5 ورځې حد نه حد ډېر زیات ښه وشي چې 8 ورځې دې واړې هغې ما د هغې نه بعد خو خرابېږي. سړي د دنیا پیسې په هغې کې بندې کړو یاره هغه مال چې ټول خراب شو ټول ترې ضایع شو لاړ ټول چې څه پیسې ګټلې او څه چې د تجارت د زړې پیسې پکې تاوان شو. سړی ډېر غوسه او ډېر قهر و ببل ورته ډېر په قهر کې ډېر په قهر کې دغه له راغی بهلول له راغی چې تا خدای داسې کوه تا د لاسه زما دونه تاوان شو دونه تباهي زما وشوه او زما ګټه څه کوي چې زما تجارت او شته پیسه پکې لاړه دا ستا ته بهلول پیسه پرونه بهلول وایي زما د لاسه وایي دا ستا د لاسه. هغه وایي چې څنګه زما د لاسه دا خو تا ماته ویلي وایي چې څنګه ژرنده یې هغسې دوړ وي. هغه وایي چې څنګه وایي چې تېر ځل په اول ځل ته رالې تا ماته وایي چې حضرت شیخ بهلوله زه څه شی والم چې پای کې ماته کډه وشي. نو په هغه وخت کې تا ماته دا نوم په داسې طریقه ووایي چې ماله د ډېر یو عزت یو درجه دې راکړه ډېر د هوښیارتوب درجه دې راکړه ډېر د پوهوالي د حکمت درجه دې راکړه په نوم کې او ډېر عزت دې راکړه. نو ما هغې مطابق تاله د حکمت جواب درکړه چې بس ته ځان له دغه څیز واړه نو په هغې کې تاله خدای ګټه درکړه. په دویم ځل که دې یاد شي ته ماته رالې او تا ماته وایي چې ای دیوانه ای لیونیه زه څه شی واله نو بس په دویم ځل ما تاله د لیونو جواب درکړو چې دا خربوزې او خټکي وه نو د لیونو جواب خو د لیونوی نو د هغې د لاسه تا ته دغه تاوان وشو. نو بهلول به دومره خدای وله پوهه ورکړه دومره هوښیارتوب چې هغه دومره په خبره پوهېده دومره په جوره کې به هغه سړي ته خپل جواب رسو. انشاءالله را روان ویډیو کې را روان قصتونو کې نور قصې میسې به کوو بیا که خیر او مختلف قصې را روانې دي او زما سره اوسئ ښه ده او باد اوسئ د الله په امان.